په مدینه منوره کې یو عبادتونه مو وکړل کوو به البته خو هغه اصلي برخه یې پای ته ورسېده ځکه چې مکې ته ولاړو مکه معظمه کې مو طوافونه وکړل عمره پای ته ورسېده او راغلو مدینه منورې ته مدینه منوره کې هم دا دی څو شپې په ځانګړې توګه په نبوي جومات کې مو لمنځونه وکړل عبادتونه مو وکړل وطن مو یاد که خلکو ته مو دعا وکړه او اوس مې افغانان دلته پیدا کړل او هغه هم زمونږ د سیمې خلک دي د پکتیا او د خوست او غواړم چې له دوی سره چې ورته راغلم صاحبه چې وطني ډوډۍ جوړه کړې دا ګورې دا دلته شوروا ده همغه وطني شوروا ده خوندوره او هاخوا ته وینئ غوښه ده غوښه یې جوړه کړې ده پسه یې حلال کړی دی او پاستې دي د وطن وینئ وطني ډوډۍ ده نو مجلس به هم سره کوو او تاسو هم خوند واخلئ دلته یو بل ځوان دی چې دی شاعر هم دی دی به شعر هم راته ووایي دا بل ملګری چې دی وروسته به دوی هم ځانونه معرفي کړي خو اوس به لږ څه څکه وکړو ډوډۍ به وخورو او تاسو ته هم ښه اشتیا غواړو چې هر چېرې وئ زموږ د ډوډۍ نه خوند واخلئ او اشتیا مو که راغله بل وارې به تاسو میلمانه کړو که څرګه دی به څنګه کمول منه کړي ولې مدشاه ته لکه چې ډېر وخت مې سپارې په دا وطن کې یا تقریبا ما 15 کاله بوتلې 15 کاله خو ډېر عمر دی خو ته مخکې ورته وایې چې په اسانۍ دې تېر شول چې مدینه منوره ته مو درک نه وي چې مدینه منوره چې دوش خبر مو نه وي که نه وخت ضرور کې وځي زه به خبر نه چې 3 کاله بې وتلې 2 کاله نور هم نه خو زه داسې ډېرېږم ځان چې زړه کیسه به نه کې که یې زړه نه دی خبره کې نه دا زړه نه خبره څوک که تکلیف وي که هغه شي وخت زر نه وځي په مدینه منوره نو خو په تو نخ به په اسانۍ تېرېږي خو ته په الودې نخ به بیا په سختۍ تېرېږي که ته یې په فکر کې نه یې خامخا نو مقصد دا دی چې مجلس به وروسته هم سره وکړي او دا ملګری چې دی دی توتاخیل صاحب دا تلیفونه ته جګ شوی و او یې سروغی مو په څانګ کې نستی غواړم چې دا یې ورسته وغږوم خبرې سره وکړي مجلس سره وکړي نو توتاخیل صاحب وروسته به مجلس را سره کوي اوس به ډوډۍ وخورو د هغه موږ او تاسو داسې راته په کور کې ویل شوي وو که نه مور او پلار هلته ملایانو به دا خبره کړه وایي ډوډۍ په سر باندې خبرې مه کوئ بیا شیطان یې وړي درنه زه چې اوس فکر کوم دا خبره به صحیح نه وي شیطان یې ځکه وړي درنه چې زموږ وطن کې خو نیستي وه ډوډۍ به درته واچوله نو تا به چې خبرې کولې هغه ته به پاتې شول دوی به ووهله هغه به شیطان نه وړل هغه به ستا ورونو درنه وخوړل خبره بل هم ده د ملایان صاحبان چې دي لکه زموږ مدني صاحب عبدالله بوخیم دغه ځکه یې چې دغه ماړي په سر خبرې مه کوئ ځکه دوی کاروبار ټول دغه کې نو امیانو سره په دا نوره دنیا کې زه خو په دنیا کې ډېر ګرځېدلی یم که نه اسلامي دنیا غیر اسلامي دنیا دا ډېره دنیا مې لیدلې یم هلته معمولا چې دا خبرې کېږي د مشرانو په منځ کې د حکومتونو د مشرانو په منځ کې رئیس جمهور او بل دا خبرې اکثره دوی د ډوډۍ په سر کوي هغه مهمې خبرې دلیل یې دا دی سړی وایي چې وږی وي نو طبیعي ده په غوسه وي او ته له هغه نه بیا څه بود کولی نه شي که نه مثلا ګټه نه شي ترې کولی چې وږی وي که چېرته کوم تړون ورسره کوي دا تړون هم بې نتیجې راځي نو د دې لپاره دوی کوشش دا کوي چې د ډوډۍ په سر ډېرې خبرې چې دي هغه ورته ورکینګ لانچ وایي یعنې د ډوډۍ په سر باندې به خبرې کوو او کار به کوو د خبرې دې چې وکړې خو دا هم کار دی که نه د دې دلیل دا دی چې کله چې موړ شوې طبیعت دې جوړېږي نو ته بیا په خبرو کې یو چا نه ګټه کولی شي که نه چا ته ډوډۍ ورکړي مثلا هغه د نمک خبره هم ده چې آب نمک شي سره که نه نو دې له خاطره د ډوډۍ په سر ځکه ما وایي چې خبرې به کوو ډوډۍ به هم خورو یو مشر ورور د هغه د پاکستان په هالډنډ کې هالډنډ یې څوک دی د حکمتیار صاحب ته ډېر غټ غونډ و نو هغوی ورته ویلې نو هغه بیا په دې غونډ کې د روسیانو چې نیولي وو د هغوی کوم یو ډېر چې و دغ کې وو هغوی چې ماړۍ مې ورته روسیان ته وړل هغه ته کیسه وکړه وایي د سهار ناشته چې ده ځان ته کوه ځان ته کوه څوک نه یې درسره ښه ماشاءالله صحیح خوره د انګریزانو خبره فول او د غرمې ډوډۍ چې ده دوستانو سره خوره
لکه دوستانو سره په دغه خاطر چې یعنې یو سړی وشرمېږي دغه ماړۍ زیات کمه اندازه به وخورې او د ماسخوتن ډوډۍ داسې خوره لکه یو دښمن ساتي په مورچه کې ځکه ته به کمه خورې ډېره دې که وخوړه بیا تکلیف بیا د شپې په عذابېږي که نه د شپې په عذابېږي نو حقیقت هم چېرته څوک کې صحیح نه وي ځکه شپې نو سړی ګرځېدای شي چېرته نو تلای شي خو تاسو ته خطر نه دی ځکه تاسو کوم کارونه کوئ نه مثلا ازمېږي ډوډۍ دلته او دا چې څه کارونه کوي دا باندې بیا وروسته وغږېږو ځکه اکثره ول دغه سړی چې دی مثلا ما ته مخکې وویل چې دی فزیکي کارونه کوي مثلا دی نجاري کوي که نه ترکوڼي نجاري عادي ده دا هغه جوړوي مرۍ الماری جوړوي هغه جوړوي د ویلې مرۍ دی اصل کې دا بلډینګونه چې دلته جوړوي دی که نه عمارات دغه کوي مطلب کار کوي نجاري کارو کې کوي دلو کارو نو دا یعنې په تعمیراتو کې ما ته خو لږ واچوه بس مننه زما بیخي ډېر پاتې کېږي نو ته ملګری هم درسره ده که نه نو زه په تا دا خو دا بل بس ملګری به یې دغه دی وخوري زه ټوله نه شم خوړی بس مننه زه خپله ته مړی نه زه نور سره خبرې نه دا به یې خورم نه دی زه په دا نن ورځ کې اتم چاته اته وارې خطر یم کو سوی یم اتم چاته اته منزله خطر اته منزل لکه په زینو باندې ښه څومره څو وارې نن یعنې تقریبا شپږ وارې خطر یم یم کو سوی یم تل که نه بغیر لیفټ نه لیفټ نه څه که نه وایي نو ته څه کار کوې په تعمیر زه خپله ټیکهدار یم ټیکې امتیاخلم او د دې کوم کس سعودي سره دې مسؤل یم دا د حرم شریف خوا څخه دا کوندکونه جوړېږي سامان راوړه او کار وګوره لکه یو سرپرویزر پر رقم باندې نو ته په ټولو کې تقریبا معاش به دې ډېرې تنخوا به دې ډېرې ولا موږ خپل کار ډېره زیاته ټیکې باندې کار کوو خو الحمدلله هغه نو دا کمپني د چا ده چې سرپروایزر یې ترکان دا نه دا هغه دی سودای ده نو دی به ډېر پیسهدار سړی غټ شرکتونه به لري ډېر دومره یو پیسهداره ده چې هغه د هغه مزرعې ډېرې دي د تمرو مزرعې دي د خجورو مزرعې یو باغ ته ما د وراره یو سړاړو تقریبا 4-5 باغ دی په یو باغ کې تقریبا 1,20,000 ونیوي واو نو په دا سپېره دښته کې ولې له کومه شوې دلته خو اوبه نشته که نه په دې وطن کې اوبه یې ټولې د هغې دي که نه کویانې ورته ویلي دي څو متره به یې ژور کړي ډېر ژور دي تقریبا 200 نه هم زیات دي ځکه دا داسې کویان ورته جوړوي چې هغه کوي دا بورینګ ورته کوي بیا اوبه چې راوباسي دا مالګه لري نو یو پلانټ یې ورته جوړ کړی ده تقریبا په 1,50,000 ریاله صرف پلانټ جوړ کړی ده او اوبه راځي یو غټ خزان ده لکه یو دغه خزان ته راځي یغه خزانه بیا دي ذخیره ده ذخیره غټه ذخیره جوړه شوې ده دغې نه بیا تصفیه کېږي یغه ذخیره نه بلې ذخیرې ته هغه ته ځي د ماشین ته په دې کې تصفیه کېږي بیا بلې ذخیرې ته ځي بیا د هغه نه دا اوبه د خجورو ته ورکوي هغه نور اکثر خجوره داسې وچه راځي کلکه راځي نو خوند یې نه وي دا اوبه چې تصفیه کړي ورته بیا هغه سیره شي مطلب دا چې دغه مالګینه اوبه ترشه اوبه دوی راخلي 2-3 ځایه دا تصفیه کوي په فلټرو په هغه باندې چې کله هغه د څښلو ته یا د خوراک ته برابره شي بیا یې ونو ته ورکوي نو هغه د دې وجې نه بیا هغه کجورې او هغه فصل ښایسته کوي لکه څنګه د افغانستان خصوصا د ګردیز د لږ مخکې خبره وکړه چې مڼې ډېرې ښایسته دي هغه ښایسته دي هغه وجه دا ده چې اوبه یې ښایسته صحیح افغانستان خو دا امکانات ډېر لري خو کار نه دی شوی که نه دا خجورې ما مثلا چا سره خبرې کولې د 40 کاله کېږي چې د ده پلار د خجورو کې کار کوي او ډېر په بلد دی دا ټول رقمونه یې دا د ونو سیستم دا اوبو سیستم دا ټول باندې بلد دی حتی دا ما ته ووایي چې دا په افغانستان کې مونږ کولی شو مثلا په جلال آباد کې ننګرهار کې وکړو نه خو خیر د ټیکې کارونه کې هغه د زده دی عملي کار مثلا ترکاڼي او نجاري دا شیان دې زده دي که نه مخکې ما دا د بیدیا کوم پندوکونه دي دې ته ما خپله دغه سنګ مرمر لګول کاشوکاري دې کوله او ما په مدینه منوره کې 6 کاله ووته مخکې ما خپله کول دا مې وراره و دا ما سره و او نور کسان هم راسره وي نو څنګه دا د وراره دی تا لهجه چې ده د پکتیاوالو ده د ګردیز او ده د خوستیانو ده څنګه
نه د دلته چې خوستیانو غوندې راته ښکاره شوه که زما له خاطره یې خوستی لهجه وکړه ودرېږه تاسې درې واړه پکتیاوال یې که نه او دا درې واړه خوستیان دي که نه نه صرف دا دوه خوستیان او دی د کوم ځای دی کوم د هغه سید کرم یې نو ښه تا خو کیسه معلومه شوله چې ټیکا کې مخکې دی د کاشي کاري کولو او دا د زده دي که نه نور د کوم کسب زده دی ولا بازار کسبونه هم ټول دی به دا ډېره ورځ زده ده نقشو باندې پوهېږم مثال اوس موږ ته نقشه راکړي هغه نقشې له هغه نه زه ټول هغه ورته جوړوم آفرین تنخواه خو خلک معمولا پوښتنه نه کوي په موږ د انګریزانو په وطن کې داسې رواج دی چې وایي د چا نه به یې تنخواه پوښتنه نه کوي که خپله راته وایي صحیح ده که نه زه نه درته وایم څومره تنخواه لري تنخواه ما ته خپله عرب راکړي 3,500 ریال ښه په میاشت کې د دې نه د افغانۍ په حساب څومره شی ترې جوړېږي 3,500 د شو وکړه چې 0.0 یا 9,000 جوړېږي نه جوړېږي دا شپېته څه کم شپېته جوړېږي 15,000 افغانۍ د میاشتې او مصرف دې څومره ده او څومره بچت کېږي درته ولا مصرف دلته ډېر ده مصرف ځکه ډېر ده چې یو خو اقامې ډېرې قیمته دي اوس وایي اقامه چې ته نوې کوې د یو کال 11,000 او 10,500 9,500 دا شی راځي او بل د عمر پورې مطابق کار چې عمر د 500 نه زیات دي موږ عمرونه کم دي خو موږ پاسپورټو کې عمرونه زیات لیکلي دي دغه په حساب باندې یعنې عمر چې ډېر وي عمره ګرانه وي عمره ته د هسپتال هغه چې راځي درشي تامین درته ورته وي لکه بیمه بیمه تقریبا 3,000 3,500 د عمر په حساب باندې راځي نو داسې خلک دي چې 900 هم چې راشي 800 هم چې راشي نو حساب دی چې دلته ډېر زیات دی کار موږ دې خوا ته روانه چې دا انډیواله زه غوښه ډېره نه خورم ځای نه شم خوړی مو خوړلی د وخت مې مړی خوړلی 9,000 9,500 11,000 پورې دغه د اقامې راځي د کار نو مصارف دلته شته ده او وطن ته چې پیسې لګي هغوی په ځای مصرفوي که نه که په دعوو باندې مصرفوي نه الحمدلله مخکې موږ خپله اوسو کابل کې اوسو نو دعوې الحمدلله کمې شوي دي آفرین نه تاسې کمې شوي دي که په ټولو پښتنو کې کمې شوي یاره زه خو چې ګورم اکثر ډېرې کمې شوي دي یو هغه خلک چې په کلیوالو علاقې کې دي هغوی چې بېځایه حالات نه یې لیدلي هغه یې کوي چې موږ د پکتیا چې دا مځکه مو کمه ده بس نو ځکه دعوې هم نشته په څه شي به دعوه وکړي چې مځکه نه وي چې څه دې وي دعوه به څوک ونه وکړي نه خو دعوې شته هم کې خو نه یې کوو یا چې اوس بې فایدې خبره بې فایدې خبره ده دا خوستی نه دی دی به ځان نوم به دې راته ووایي او دی څنګه دی دی څه کوي او د دعوو خبره هم چې وکړه دی خو به دعوو باندې نه وي مصروف والله ما خبره نما چې دور ایم خان ده خوست ولایت د ایمولیو دویم وی الحمدلله اوس نشته هغه پخوانی وخت نه ده اوس یو څه نه څه ګزاره کې خلک یو څه نه څه پوه شوي دي زیاتای یا چا سره زید دا څوک اوس نه کوي او دلته ته څه کور کې او څومره وخت وشو والله ما هو وخت شوه ده تقریبا داسې وایي د 19 کوله به کېږي واو دا خو نو وړي کوي وړي چې روغلی مانه یوه درجه دی جګ ده زه چې رولم ما خپله داسې وایي چې ګیره برید مې داسې لږ لږ شروع شوي وو ورا روغلي نه کم عمر کې روغلم کور به دغه یې روښامو کور کو د سنگ مرمر سنگ مرمر هغه کله یوازې کې کله یې 10 سره اوس پیر هر یې 10 سره کور کوم یعنی ته یې لګوې دغه سنگ مرمر استاد ده تو څرګې تنخواه دې کوي نو ولا ښه ده خو کله تنخواه کله ورځ مزدوري کله یې متر یې کله څه یعنې داسې دوامدور کور نه لري چې په دا ځای کې یې دې سړي دې شرکت سره دا رقم نه دی نه دا شی نه کله چېرته کله وي کله نه وي کله وي کله نه وي زموږ کور دا دی چې کوم ځینې یو شروع وکړو چې کور ختم نه وي نو هغه داسې وخت چې 3 میاشتې 4 میاشتې زه ټیم نشي نو نه بعد بیا رزق خبره ده چې کوم ځای کې راځي کړی دا سړی ملګرو موږ ډوډۍ هم خورو او کیسې هم کوو او دا ملګري ټول په مدینه منوره کې دي د دوی دلته خپله یوه ټولنه ده په اصطلاح وینې سره ګوري
کیسې سره کوي، ډوډۍ سره خوري. او زه غواړم چې دوی د خپل ژوند او د کاروبار په باره کې راته وغږېږي. د خوستي ځوان خو راته وویل دی همدغه د مرمر ډبرې ږدي او پکې ماهر دی. معلومیږي چې خوښ دی خو کار یې دوامدار نه دی، البته کله وي کله نه وي. او په څنګ کې بل پکتیاوال دی. ښه ته به راته ووایه نوم دی او چېرته کار کوي؟ ما نوم یاد محمد دی، پکتیا ولایت سیدګرام ولسوالۍ اوسېږم. دا مې تره ده. ښه د ده وراره یې؟ تره د کشر تره مې ده. او څومره وخت دې کېږي ستا؟ ما تقریبا 2015 کې راغلی وم. 10 کاله. خو ته هم وړوکی هلک وې چې راغلی. بس دغه نن 10 کالو څخه. نو ته په دې 10 کالو کې څو وارې به تللی وطن ته؟ څنګه ځې مثلا؟ ځو الحمدلله. ماشومان لرې؟ څومره وخت کېږي چې نه یې تللی؟ مثلا آخري وار کله تللی وې؟ اوس راغلم تقریبا 2 میاشتې کېږي. بچیان څومره لرې؟ څو بچ؟ 15 اولادونه دي. 15 اولادونه لرې؟ او دا ټول هلته په دا 10 کالو کې اولادونه دي هلته او ته دلته؟ نو ته ډېر پسې خفه یې که هغوی ډېر خفه دي درپسې؟ که دواړه یو بل پسې. او کله کله درته وایي چې مسافري سخته خواري ده او باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي. مسافري سخته ده ګرانه صاحب، خو بس الحمدلله مدینه منوره ده، ډېره خوشحاله زندګي تېرېږي. دا خبره ماته دې ملګري هم وکړه. تاسو چې دا خبره کوئ رښتیا هم داسې په زړه کې خوشحاله یې چې دلته یې؟ یعنې معنا ده چې که بل ښار وای بیا به دومره خوشحاله نه وای؟ دغه 10 کاله ما تېرېږي که نه چې ما داسې نه وي زه په سفر کې یم. الحمدلله مدینه منوره ده. یو الله دې بیا نصیب کړه 29 ختم ته څه راسې که نه د روزې یو ختم استي وګوره د ټول جهان غوره ده. تړی صاحب زه مونږ چې کله عمرې ته لاړ شو او عمره وکړو نو د مدینې منورې ته موږ دومره زړه راکېږي 2 شېره بیړې راخېږي چې یاره بس لکه یو صاحب کور ته چې ځي. نو دا خو وبخه محمد صلی الله علیه وسلم هم همداسې و. یوه خبره بله ده، عذاب شوی و خلکو نه پرېښوده. بیا طایف ته مثلا په ماشومتوب کې بیا بیرته چې ورغی وهلی و، په تیږو یې ویشتلی و، وینې کړی و. نو دا د مدینې منورې یو څه کشش شته که نه؟ ډېر. دویمه خبر دا ده چې دلته اکثر چې چا مور یا پلار یا ورور یا څوک په حق ورسېږي نو بیا خبر شي دلته ټلیفون ورته وکړي یاره مور یا پلار یا ورور دا په حق ورسېده نو هغه مسافر چې او چتېږي چې زه حرم ته ځم هغه حرم ته چې لاړ شي هغه سکون ورته میلاو شي یو 2 رکعته لمونځ وکړي تسلی ورته میلاو شي تسلیت ورته میلاو شي. دومره دا ما خپله جلب کړی ما پلار مړ شو ورور مې مور مې مړه شوه نور نو کله چې زه خبر شویم موږ دا اکثر دا ټول بیا حرم ته ځو حرم ته لاړ شي 2 رکعته لمونځ وکړي الله تعالی یو صبر ورکړي. او مدینه منوره خو ډېر بختور ځای ده الله تعالی دې ټول نصیب. نو مکه معظمه څنګه بیا؟ مکه معظمه خو د الله کور ده کې نو یو داسې ده چې هغلته سړی لږ تنګېږي یو خو هغه خلک ډېر دي او ځای کم دی او دا غرونه غونډۍ هم ورته نږدې دي که نه؟ مدینه منوره خو فرین او مدینه منوره خو الله پاک د دې نامه یثرب وه نو بیا چې کله رسول الله مبارک دلته مدینې منورې ته راغی دا الله پاک ورته ویلي که څوک له ضد نه یثرب نامه ورته واخلي ګناهګارېږي نو الله تعالی په دې باندې نام د مدینة المنوره یعنې د نورونو ښار د رڼاګانو ښار نامه دا دوی نه ده پکې دا الله ورته ویلي مدینة المنوره یعنې مدینه یو ښار منوره د نور ښار د نورونو. صحیح. او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ډېره ګرانه وه او دا خلک پرې ګران وو که نه دلته؟ ښه ته ودرېږه چې هغه انډیوال خبرې لکه چې خلاصې نه شولې نو کله دې نیت ته چې لاړ شي له خیره؟ نیاز محمد ملګری نیاز محمد په دې وختو کې روژې نه وروسته اختر رسئ؟ ډېر ښه ډېر ښه. نو بس کامیابي دې غواړو او ښه سفر چې لاړې سلامونه به کوې ګران وطن ته. ښه تر ته وایه. زما نوم صالح محمد قرار زم د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. او ستا څومره وخت وشو؟ ما تقریبا 2012 کې راغلی وم 14 کاله. ته لږ څه نه وایې ته 14 کاله کېږي. او ته څومره وخت ځې او ماشومان دې چېرته دي؟ ماشومان کابل کې دي. څومره؟ اول پیرا خو لږ ستونزه ډېره وه تقریبا 3.5 کاله بعد لاړو اوس بیا کال 15 میاشتې ډېر وخت نه تېروم عمره. صحیح صحیح. او څه کار کوې دلته؟ ډریور یم. ډریور د څه شي؟ مازدا نه د بارونکی موټر دی که نه لارۍ څه شی پکې وړې؟ مخکې دلته تقریبا مدینې منورې ته د 1.5 میاشت کېږي راغلی
مخکې حایل ولایت کې وم ډېر وخت ما هلته 400 کیلومتر د ځینه حایل لري دلته هم ډېر افغانان اوسېږي او ډېره ښه علاقه ده سړی علاقه ده نو هغلته اکثره پکتیاوال او نورو خوست والا خلک ډېر کسان دي هلته زندګي اوس مدینې منورې ته بیا د ایمون خلک اکثریت هلته همدغه ډینې چې لوي بیا رشکاوې برسیم ورته وایي دلته رشکې د شوتل دلته مالونه ته ورکوي د اوښانو وزو د کوچیانو بدوګانو سره او دا هغه شین دی که نه دا وطن شین و که نه هلته نه شین خو مزرعې ډېرې دي غټې غټې رشاشونه دي مزرعې دي نو معنا ده چې ته هم خوشحاله یې دلته که نه د زړه خبره تقریبا ډېر وخت ووت خو ډېر زړه تنګه ځای و حایل دلته زړه بیخي خوشحالي دا 14 کاله یوې خوا ده یوه نیمه میاشت بلې خوا خو یو شی بل هم ما چې ولید مکې معظمې ته او مدینې منورې ته د دنیا مسلمانان راځي که نه د نورو هېوادونو نه کیدای شي دا مغه یي که نه سړی رقم خلک ګوري که نه بیا خصوصا ته خو چې موټر چلوي نو خپله په حساب به دې تېري خلک به ګوري رقم او دا کیدای شي دا داسې ښه والی دغه ده حرم شریف نږدې ده سهار وخت وغواړې 15 منټه یې پښو مزل ده ځان رسوی شي حرم شریف کې خو بیروبار ډېر یاره زه خو کله کله د لمانځه ته چې لږ څه راباندې ناوخته شي بس په هغه باندې کالینې چاورې کړي هلته ځای نه یې په دې سیمټو باندې زیات خلک باندې کوڅو کې ولاړ دي داخل د حرم نه بیدیا ولاړ دي خو جاینماز همیشه راسره یي بس وایي چې ومه که څه هم هغه ډېر هغه یي که نه او کالینې بیا پستې یي که نه هلته کوي ګونډې مې زما خوږېږي دا 2-3 ورځې چې ورسېږم هلته خو ځای نه یي په زرهاو خلک هلته یي که نه او هغه ته هم ورغلی که نه د نبي علیه السلام هغه ته مزار ته روضې ته ورځ کې یو پیر ضرور ورځو نه دننه یې ورپرېږدي دننه نه کېږي ما کوشش وکړه نه کېږي سوروای غنه بس بیدیان ورکتای چې نور عسکر څوک نه پرېږدي هغلته دې برېږدي هم نسي ودرېږي ډېر ځکه رش بیروبار زیات وي سیال یو کاس ودرېږي بیا تکلیف زیات صحیح تنهایی صاحب په لیدو دې ډېر خوشحال شوم ډاکټر حنیف حیران دی که پېژنې ولې شاعر هغه سره هم کله حنیف حیران خو انډیوال دی په غیاب کې سره ملګري سره او زما ډېر خوښېږي د شعرونه دی خو ډېر طبیعتي سړی دی هغه دې تره دی سلام ورته کوه چېرته دی اوس هم پکې کابل کې دی ډېر نو دغه خوستی ملګری به هم راته ووایي ته خو احصار نه بیرته یایې نوم بیرته ښیې او دا مجلس به ورته وکړي چې ته خپله په څه مصروف یې او ژوند دې څرنګه دی زه خو ولي متشا مې نماد و بس نور ورڅخه کلیوالي باک ولسوالۍ باکې او ته خو تقریبا داسې 25 کوله کېږي نه مو 15 کوله صحیح او هغه ته هم هغه کې که نه په د هغه کې وختای زه هغه کوم عدید نجري کې دلته یې مرې ورته یې ورته مونږ خوست کې ویلي ورته نمرې الماری جوړوي صحیح نو ودرېږه دغه بل ژوندکای پوته شه ده چې جامر ته ونه کړه هغه عبدالله مدني مدني سره به مجلس وکړي او داسې معلومیږي چې ډوډۍ خلاصه شوه نو څنګه لاس نیسو که نه که ملګري څنګه امین یا رب العالمین خدای مو خیرات قبول کړه خدای برکت واچوي خدای دې مسافرۍ اسانه کړي ټولو ته سړی صاحب کامیاب لره الله تعالی دې دغه سفر دې نیک سفر وکړي الله تعالی دې د عمرې کې بیا برکت نصیب وکړه دا دې د تعالی قبوله کړي او ډېر موږ ته خوشحاله یو چې تا په دومره سفر کې په دغه وخت کې د افغانانو پوښتنه وکړه تاسو ته د مال اجر درکړي ستړیا او تکلیفونه وبخښئ ډېره مننه خدای دې اجر درکړي امین یا رب العالمین مدني صاحب یو ته پاتې چې ته هم لږ راته ووایې چې تا که څه هم داسې لږ اشاره دی خلاص شو ده راته وکړې خبرې تا لاسونه مینځل او ته پاتې شوې رانه دومره معلومات لکه چې زه لرم چې ته هم ډېر وخت کېږي راغلی نه 15 کاله به کېږي شاوخوا نو په دې 15 کالو کې په څه شي باندې رقم کارونه دي کول که په یوه کار کې اخته وې څنګه الحمدلله زه خو مدینې منورې ته چې راغلی ما خپله زه د موټرو الکتریشن کهربایي چې ورته وي یا وایرنګ شاز ورته وي دغه مسلکي م یم او د موټرو د پنچر جوړولو مسلکي هم یم او په هوټل کې د بروسو د چرګانو پخولو انجینر یې ښی استاد یې ښی دا مې هم زده دي ډېر کارونه مې زده دي خو زه مدینې منورې ته الحمدلله ډېر په شوق راغلی یم او خپلې والدې شریفې خپل یوه ترور خدای دې وبخي هغه به ما ته مخکې د راتلو نه حاجي لقب استعمالوه هغه له تله به راته بیا به هغې ته ما وویل چې ترورې ته دعا راته کوه چې خدای ما حاجي کړي
نو د هغې دعاګانو د مور په دعاګانو زه مدینې منورې ته راغلم مالته هم کار الحمدلله جوړ و کار آباد نو بس بیا زه مدینې منورې ته ډېر په شوق راغلم دلته یم نو الحمدلله کال نیم کې ځمه نو اوس په الحال دلته الحمدلله د اجانو خدمت هم کوم هغه نه علاوه چې اجانو خدمت نه بیا خپل ګاډی را سره د ټیکسي په کوم په کې د عمرو والا زیارتونو والا خلک هغه که د هر ملک نه راشي دوبۍ نه لندن نه امریکا نه پاکستان نه افغانستان هر څوک چې راشي دلته زه به دا زیارتونو ګرځوم او هغه مقامات ورته ښیم په دې کې به هم پیسې او هم ثواب او هم خرما او ښه به بلده مې په دې ښار په دې موږ ډېر خوشحاله یو چې د نورو خلکو په نسبت موږ پیسې هم کمې ته راخلو او موږ هم کې خوشحاله یو د جوهري صاحب خبره چې مدینه منوره ده که موږ په نورو ښارونو کې وای یا په بل ملک کې اوسېدلی نو موږ به ډېر خفه و ډېر به چې زه خپله د کله کلي نه را روانېږم اگر چې د ماشومانو پرېښودل ډېر سخت کار ده سړي ته ډېر زور ورکوي لکه ولي مچه جوهري چې ویلې چې ما یوه لور وه ډېر اپسې ژړل نو ما غوښتل چې زه ځان سره اډې پورې بوځم نو دا جرأت مې ونه کړ کله چې ګاډي کې کېناستم خپل ګاډی مې وي چې څټ ته مې دا ارمان وکړ چې دا اډې پورې خو مې در راوړی وی چې نه پورې مې ارمان ده نو زه ماشومان پرېښودل ډېر ګران کار ده خو د مدینې منورې نوم چې په هغه ایرپورټ کې م زه واورم زه خوشحاله وم او درېیمه چې خبر ده چې الحمدلله مدینې ښار ده کار هم کې کوو دومره څه ناڅري زه کوم خدای راکوي او په دې باندې ډېر د الله نه رضا یو او الله دې موږ ته د دې حرمینو د نبي علیه السلام د دې ښار قدر او احترام را نصیب کړي ادب یې ډېر ضروري ده او احترام یې ډېر ضروري دلته چې څوک اوسېږي چې څومره ثواب لري دومره د دې ادب احترام هم ضروري ده نو موږ ټول ملګري په دا نه روښه کوو چې خدای پاک موږ ته د حرمینو ادب او احترام را نصیب کړي نو تاسې نه مننه دلته راغلي او خپل خدمتونو کې خدای دې تاسو ته هم ښه توفیق درکړي او الله هر کال راوره سره د ماشومانو موږ دلته څومره مسافرین ورونه دي څوک په تکلیفو کې دي مطلب اقامې بل لري یا کوټې کریا داسې ډېر مسکینان اوس هم د جوهري صاحب سره په کوټه کې یو دوه ملګري شته چې هغه یقیني وکړه چې د کریا روپۍ هم نه لري داسې مسکینان خلک هم شته قرضداري دي ډېر خلک دلیل دا دی چې کارونه نه پیدا کوي کارونه مطلب دا چې یو خو نظامونه لږ سره سخت دي د خلکو هغه دومره نه دي چې هغه په کال کې مطلب کار تېرېږي کامه به هم جوړوي او کور ته به هم ځان برابروي او کوټې کریا به هم پرې کوي او کار یې دومره نشته لکه چې څومره مصارف په دې خلکو سره روان دي لکه څنګه موږ مشر عبدالرحیم صاحب چې تاسو ته خبره وکړله مصارف ډېر دي او فایده دومره زیاته نشته هغه څوک چې مخکې راغلي دلته یو کار او بار جوړ کړی ده یا دوکانونه لري یا غټ ګاډي لري هغو بیا څه کار روان ده او که دغسې ما د په مزدوري لګیا یو خو الحمدلله خدای دې په دې کې برکت راته واچوي ډېر رضا یم جوهري صاحب وبخښه دا د مسافرۍ خبره دې مو ته ونه کړه حتما ډېرې خاطرې به لرې که نه د مسافرۍ نه او خصوصا د کور نه چې لرې یې بیا هم درته وایه دا د هغه خاطره څه رقم وایي وړې بچی څه رقم چارو هغه درنو لور م شوه ډېره نګرانه وه که نه وړه وه و چې رخصت مې خونې نه راخواستو وشه بیا مې انګړ ته روبوسله وشه بیا مې هغه ته ورور ته مې ویر کړه وشه ورچې نه چې رووتو لیار کې وشه یور مې د ورور ته وایي چې میټار وګرځمو چې هسې د اډې پر بیروړو بیا بیوسي وشه بیا مې چې پرې ګرځه شه پوته شو اوس مې ارمان دی مو چې اډې ته مې در وړې وای څو کلونه وه یاره دوه درې کلو به وي دا څه کله مخته وه دا کیسه دا یو کال مې کېږي چې د دور راغلی یم نو بیا هغه نه وروسته دې بیا نه دلدلې چې دا خدای پاماني دې ورسره کړه نه د یو کال کېږي بیا مې نه دلدلې دا راست په زړه کې د هغه یو کال مخته چې ولې نه چې خدای پاماني دا مې ارمان مو چې اډې ته مې در وړی یم چې بیا ایمو بچو نو بیا خونې ته وړی وای میټر کې وایي منا چې سخته ده رښتیا داسې خو چې وي نو بیا سخته ده خو نن سبا خو د هغه مشکل نشته که نه د مثلا انټرنېټ د لیدو ورسره غږېږي خلک ته تلیفونې که نه ورسره غږېږي ها تلیفون خو کوو ها تلیفون کوو مور سره غږېږو ورونو سره درملو سره دا د تو سره دا مشروم چې دي دغه به کېدای شي جامې مې ته کړي وي وخت کې دا به پاټې ثبتولې که نه فیتې به ثبتولې په ټایپ کې ها مخکې بیا به هغه چالان کړه که نه ریکارډ به ووایه بیا به ته چې خو زه سلومینه درته یایم پلونای سلوم درته یایم دغه کیسې بیا به پاټه به ته وړه بیا به دا بېچاره چا ویروي دا بیا به ورته خفه شه ده به چې بیا ور ډاکه کړه بیا به یې هغه ورته ژړل هېڅ خو هغه کم نه دی هېڅ خو سره غږېږي تلیفوني کې اوس تلیفونونه د سهولت دی شولا کې انټرنېټ کې مثلا هغه سره لدای شي که نه یا خو سیري سره لدای شي عکس سره لدای شي که نه صحیح خبره ده خو اوس کې خلک کور راکړي شه بس اوس بیا خلک څه نه یایي چې دا اوس د شرم دی چې ښځې سره غږېږي په تلیفونو کې نه مخکې د تلیفون چې وشه د تیونې چې وتلي وو د ګیري والا څه په لږ باد برېښېدو چې اوس یې بوک ورک شوی دی اوس سپین ګیري سره خو اوس یوه بله نه پوهېږم ته ته وایي دا مشکل اوس حل شوی دی که نه پښتون وي خو د خوست ډېره دو
چې ښځې سره مینه محبت کې دا شرم دی دا ولې نو اوس خو نشته خو کړای شي دا سپجاواته مخکې وه خو نو خو خلک به څه نه وایي چې دا ښځني کوي راوکړی ښځې سره نه اوس نه وي په هغه کې څنګه دی ودرېږه په پکتیا کې څنګه دی دا کیسه په پکتیا په خوست کې یو وخت کې دا کیسه وه چې که چېرته به تا د خپلې ښځې سره هم مثلا کیسې کولې انسانیت به دې کوه مینه محبت به دې کوه دا یو ډول شرم و هلته څنګه پکتیا نه تړی صاحب اوس خو خلک وګرځېدل مخکې هغه سړی نه و چې ښځه یې ډېره ویله هغه سړی تکړه و او اوس اکثر دا شیان ختم شوله ولې هغه هم ښځه هم یو انسان ده او هغه بیا مور او پلار کور هر څه پرېږدي تا ته راشي او ته دلته یعنې شب اوس ښه شولو ټول خلک یعنې وګرځېدل دنیا یې ولیدله بیا دا انټرنیټ او دا شیان خو ترې راغله ده خو بیخي سر نږدې کړل خلک